अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو نن نوې ویډیو د صبا شاهین باره کې ده. صبا شاهین د پښتو فلمونو هغه نوموړې اداکاره ده چې په سلګونو فلمونه یې کړي دي. د هغې د ژوند فن باره کې در سره ټول حقیقت شریکوم چې هغه اوس چاته واده شوې ده او دغه فلمي نړۍ ولې پرېښې ده. دوستانو صبا شاهین چې د پنجاب سره تعلق لري، صبا شاهین چې په 1980 کې د بازار حسن یعنی د هیره منډۍ هغه ډانسره وه چې د هغې ځان له بالخانه وه. هغې په خپله بالخانه کې رقصونه کول او د هغې په زرګونو مینوالو چې هغې ته به دغه بالخانې ته ورتلل او د هغې رقص به یې کتلو. دوستانو په 1980 کې هغه د پښتو په اولینی فلم دستور کې کار شوله چې دغه فلم د پښتو ژبې یو مشهور فلم و. هغې چې دغه فلم کې کار وکړو نو د هغې نه پس د هغې د پښتو فلمونو دغه سلسله سټارټ شوله. صبا شاهین چې په خپل خد و خال یعنی په چاق وجود باندې ډیره زیاته ښکلې وه، نو هغې ته اکثر په پښتو فلمونو کې د آیټم ګرل یعنی د آیټم سونګ دغه کنټریکټ یې میلاو شوې او په هر فلم کې به د هغې دغه سونګ و چې مینوالو به ډېر زیات خوښولو. په صوبه سرحد کې دومره مینوال پیدا کړي وو چې خلکو نه دا هیره وه چې صبا شاهین یوه پنجابۍ ده. دوستانو په 1985 کې هغې بلها فلمونه ساین کړل او دومره فلمونه یې وکړل چې ډېر زیات مینوال یې پیدا کړل. د هغې نه پس چې د هغې فلمونه ډېر زیات وچلېدل نو په 1991 کې هغې واده وکړو. چې واده یې وکړو نو دغه فلمي دنیا یې پرېښودله او هغې د خپل خاوند سره زندګي شروع کړله. خو دغه واده چې ډېر ونه چلېدو نو په 1996 کې د هغې طلاق وشو او هغه واپس فلمونو ته راغله. هغه چې واپس فلمونو ته راغله په دغه دور کې په پښتونخوا کې یو داسې زوال راغلی و چې پښتو فلم انډسټرۍ باندې هغه بېناموسه خلکو راج کولو چې دغه انډسټرۍ شرمولې وه او هغه ګنده ګنده فلمونه یې جوړول چې هغه د پښتون د نوم دپاره یو شرم و. په دغه دوران کې هغې بیا انټرویو کړله او صبا شاهین هم د دغه ګند تر لاندې شوله او د پیسو دپاره یې ډېر ګنده فلمونه جوړ کړل. دوستانو یاد دې وي چې هغې په دغه دور کې ډېر زیات کار وکړو. دوستانو په دغه فلمي نړۍ کې چې د هغې رنګ ډنګ زړېدو نو هغې د یو پښتون فایټر شانزیب خان سره واده وکړو چې د هغې نه پس هغې کیمرې ته بلکل شا کړله او بیا هغه کیمرې ته رانغلله. صبا شاهین چې اوس د یو پښتون فایټر ډایرکټر ښځه ده چې د هغه نوم شانزیب خان دی. دوستانو شانزیب خان به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې د پښتو فلمونو پای ډایرکټر دی. هغې د صبا شاهین سره واده کړی دی او هغه یې په کور کې نولې ده. صبا شاهین دغه واده کامیاب شو او هغه اوس په کور ژوند تېروي او د خاوند ټول حکمونه مني. دوستانو دغه د صبا شاهین باره کې ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم دا معلومات به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې معلومات دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.